دا هغه مرستې دي چې نن د عزیز بانک او اسلامي بانک له لوري په ګډه شاوخوا 250 کندوزي بېوزلو کورنیو ته وویشل شوې. چارواکي وایي دغو مرستو کې 4 قلمه خوراکي توکي شامل وو چې ورسره به د بېوزلو کورنیو ډېری ستونزې هوارې شي. قسمی که به شما معلوم است بانک اسلامی عزیزی بانک و بنیاد عزیزی هر سال در هر ماه مبارک رمضان به تعداد 20,000 بسته مواد خوراکی به خانواده‌های فقیر کمک میکنه که امسال ما هم شاهد توزیع بسته مواد خوراکی در ولایت قندوز هستیم که یک بسته مکمل است، شامل آرد است، برنج است، روغن است، لوبیا است که به تعداد 20,000 خانواده را ما توزیع کمک میکنیم. ورته مهال مرسته اخیستونکي کورنۍ له دوی سره د شویو مرستو له امله خوښي څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي کې هم لاسنیوی وکړي. د نورو شرکتونو نورو تجارانو نه مې خواست دغه ده چې په داسې مبارکو شپو ورځو کې د غریبانو بیچارهو لاسنیوی وکړي او خپل کومکونه څه چې لري د غریبانو بیچارهو نه ونه سپموي. خدای دې وکړي چې دغسې کومکونه نور هم دوام پیدا کړي چې تر څو مستحقین د افغانستان نه کم سي او بیا هم زه ډېره مننه کوم چې د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې هغوی په دغه روژې مبارک کې نو کومکو ته اشد ضرورت درلودی. پر 250 بېوزلو کورنیو دغه مرستې داسې مهال وویشل شوې چې همدا تیره ورځ د کندوز ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري د دغه ولایت په قلعه زال او امام صاحب ولسوالیو کې شاوخوا 6,140 کورنیو ته ورته خوراکي مرستې ویشل شوې وې.